د خوست امنیه قومندانۍ ځواکونو د تیرو 2 ورځو په لړ کې د 1 لړ ځانګړیو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې په زرګونه فیره مرمۍ او 11 میله بېلابېل ډوله وسله نیولي. د امنیه قومندانۍ ویان مستعفر ګربز وایي یاد عملیات د موساخیلو او تڼیو ولسوالیو په اړونده سیمو کې ترسره شوي. د ده خبره چې د یادو مهماتو په تور 2 تنه نیول شوي هم دي. د تیرو 2 ورځو په جریان کې د 1 لړ ځانګړو تصفیوي عملیاتو په لړ کې د غټو او د وړې اسلحې 145 درسي چې زرګونه مرمۍ کېږي نیول شوي دي. ترڅنګ یې 9 میله کراشینکوف، یو راکټ او یوه پیکاپ نیول شوې ده. یاد عملیات د تڼیو او مسخرو ولسوالیو په مربوطاتو کې ترسره شوي دي چې 2 کسان یې هم په تور نیولي شوي دي د یادې اسلحو. له ولسونو مو دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې د ناقانونه اسلحو همدا رقم د ملت مال په راټولېدنه کې د امنیتي ځواکونو سره ترڅنګ ودرېږي او څوک پرې نه ږدي چې فساد او ناامنۍ ته لمن ووهي. د خوست امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیر مولوي محمد رسول وطنمل وایي د امنیتي ځواکونو هڅې په دې برخه کې جدي دي. هیچا ته به دا اجازه ورنه کړي چې فساد او ناامنۍ ته لمن ووهي. هغه له ولسونو غوښتنه وکړه چې د بیت المال په راټولېدنه کې د خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاره پاتې شي. او موږ د هېوادوالو نه غواړو چې څومره د بیت المال اسلحې دي دا باید د حکومت دولت ته تسلیم کړي، ځکه د دې لپاره تسلیم کړي چې د دوی حفظ المال وسي او د مال او د سر ساتنه یې وسي او موږ خپل هېواد نه کلکه دفاع وکړو. نوموړي دغه ورځ ویل د دوی عملیات اوس هم دوام لري او موخه ترې دا ده چې په هر ځای کې دولتي اسلحې راټولې او بیت المال ته یې وسپاري.